سلامونه دوستانو، راځو څلورم درس ته. دغه فارم موږ او تاسې جوړ کړو او د انټري دپاره چې چار معلومات پکې انټري کړو. اوس دغه فارم کې یو څه کمان بټنو ته ضرورت ده تر څو دغه د هر شخص ریکارډ ثبت شي، مثلا ډیلیټ شي. نو د دې دپاره موږ او تاسې راځو په دې کې څه ورته کمان بټنې جوړو. نو کریټ ته راځو، وبښئ ډیزاینینګ ویو ته، دلته کمان بټنه ده، دا رااخلو، مثلا دلته یې رسمو، په دغه شکل باندې دلته رسمه کړه. دلته یو اپشن یې راکړو، نو موږ یې غواړو چې اتومات یې جوړ کړو. مثلا ریکارډ اپریشن کې زه یو بټن رااخلم، سیف ریکارډ، ګورئ ریکارډ اپریشن سیف ریکارډ، دا مې نیکس کړو. ټکس مثلا خپله سیف ریکارډ لیکل دې پکې راشي، که آیکن دې راشي آیکن دې راشي، دا مې نیکس کړو. کمانډ یې وخوړو په ویژوال بیسیک کې 78. نو دا ګورئ دا د سیف بټنه دلته جوړه شي، یعنې کله چې موږ ډیټا سیف کوو او لیکل هم وکړو، نو کله چې سیف ورته ووایو نو دا بټنه به کلیکوو، ډیټا به زموږ څنګه شي، ثبت به شي. همداسې راځو بیا ډیزاینینګ ویو ته، کمان بټنه دلته انتخابوو او بله بټنه رسموو او دې بټنې ته مثلا غواړو چې دا د ریکارډ برخه کې د هغه کو ډیلیټ ریکارډ، بعضې ریکارډ هم خوښ نه وي، نو هغه ټکس نه پکچر یې انتخابوو، 9 نمبر کمانډ یې وخوړو، نو دا د ډیلیټ ریکارډ بټنه شو او دا د سیف بټنه شو. دې نه بله بټنه مثلا رسموو، راځو دلته کمان بټنه ورته وایو او دلته دا مثلا کلیک کوو او په دې کې go to first record, last record, go to next, go to previous، دا مخکې ریکارډ مثلا موږ او تاسې پیدا کوو. دا بټن یې به لږ وړي کړو، ډېرې غټې دي، په دغه شکل باندې، او دا هم مثلا لږ دلته نږدې کړو او دا بټن هم فرض مثال دلته هم راوړل، لږ یې وړه کړه. همداسې بل بیا راځو ډیزاینینګ ویو ته، کمان بټن اخلو او دلته یو بله بټنه رسمو، فرض مثال هغه هم دا go to previous record ده، دا go to last fourth record، یعنې بیخي مخې ته باید راشي او دا هم پکچر باندې م رسمه کړه او آیکن باندې البته. دا بټن هم جوړه شوه. یو دانه بله بټنه ډیزاینینګ ویو نه رااخلو، دلته لیکو، فرض مثال دا دلته کینسل هم کړه، دې ته مې هېڅ کمانډ ورنه کړو، دې بیا ویژوال بیسیک کې دې باندې کوډ ورکړو تر څو دا فارم موږ ته بند کړي، مثلا د یوزر او پاسورډ فارم موږ ته هغه کړي اوپن کړي. نو دې ته نوم ورکوو ایګزیکټ فارم. دا بټن هم تکمیل شو. ښه دوستانو، راځو بله کمان بټنه هم اضافه کړو. ډیزاینینګ ویو ته راغلو، کمان بټنه مو ورته ورکړه او دلته مې انتخاب کړه. دلته راځو موږ او تاسې ریکارډ نیګیټیو کې ده، ووایو چې نیکسټ ریکارډ، نه نیکسټ ریکارډ نه، لاست ریکارډ ته دې لاړ شي تر څو دا ډیزاین منظمه راشي. نو دا بټن هم په دغه شکل هغه کړه، موږ ته به کله چې په دې کلیک کړو نو اخرني ریکارډ ته به یوسي. همدارنګه وروستۍ کمان بټنه، یو بله کمان بټنه رااخلو او هم دلته رسموو او دا باید نیکسټ ریکارډ وي، ځکه چې نه بل ریکارډ باید موږ ته راوړی او دا مو هم ورکوو
یوه بټنه بله هم ضرور ده چې هغې ته نیو ریکارډ وي، ځکه ځینې وخت کیدای شي 100 دانې نومونه په دې کې انټري شي. نو بیا نیو ریکارډ چې کله تاسې را اړوئ نو نیکس چې کوئ نو وخت به ډېر ونیسي. نو نیو ریکارډ بټنه ډېره ضرور ده. نو هغه ریکارډ اپریشن کې ده، اډ نیو ریکارډ په نوم باندې ده. دا به اوکې کې او پکچر نه باید ترې شي نیکس، ځکه دا اتومات خپله کوډ اخلي، ضرور نه ده چې موږ او تاسې ځان تکلیف کړو. ښه دا بټنې جوړې شوې. یوه موضوع چې مخکې موږ او تاسې نه پاتې وه هغه دا دی چې دلته په دې ډیزاینینګ ویو کې پراپرټیز کې موږ او تاسې د دې په خاطر چې هغه تصویر مکمل وښیي، دغه تصویر البته دلته به تصویر انتخاب کړو. دغه ځای کې به کیدای شي زوم انتخاب وي، نو تاسې به دا سټریچ کړئ تر څو دا تصویر دلته ښکاره شي. او بله مسله چې په تصویر کې مهمه ده هغه دا ده چې څه ورته وایي دا تصویر باید پی ان جي ثبت شوی، که چېرته جی پی جي یا بل پی ډي اف هغه بیا دلته نه ښکاري. نو پی ان جي چې ثبت شي معمولا زیاتره کمپیوټر کې پی ان جي کار کوي، نو پی ان جي باید ثبت شوی. ښه بل شی چې په دې فارم کې له موږ نه پاتې ده هغه دا ده چې کله موږ ټپ بټنه وهو نو اول خو صحیح ده دا ریکارډ فرض مثال د دې ریکارډ نوبت راځي او ټب انډکس ګوره دلته 0 راغلی. اوس دا چې ده دا 19 راغلی ده، نو دا ټب انډکس باید موږ او تاسې اول کړو، یعنې هغې نه وروسته باید دلته راشي او دا دویم صحیح ده او دا دریم صحیح ده، دا څلورم صحیح دلته ښکاري، پنځم باید دلته راشي، شپږم دا شو، اووم تذکیره، اتم دا، نهم مثلا ولایت، لسم ولسوالي او وینې ګروپ چې ده 11. نو همداسې دا انټري باید دې نه وروسته ایجوکیشن برخې ته وړي او که ایجوکیشن برخه کې ایجوکیشن ګریډ 12، کنټري 14، یونیورسټي 14، فیکولټي 15 ګوره دلته ښکاري، دی 14 او دا مې د 19، دا مې د 18. بیا پوزیشن برخه ده دلته 18 دا پوزیشن برخه به هغه کړو 19 کړو، 18 هغې پورې شو او د ډیپارټمنټ برخه چې ده دا به 20 کړو او سټارټ ډیټ چې ده دا به 21 کړو او دا بل چې ده دا به 22 کړو او دا ډیوټي سټیشن چې ده دا به 23 کړو. ښه بیا بری شو دوستانو دغه ایمیل نه مخکې تصویر ته بری شو. تصویر 40 ده او سیلري 25 ده او دا تاریخ 26 ده او ایمیل 29 ده او پریزنټ ادرس 28 ده، ورک ایکسپیرینس 29 او دا 10 ډیوټیز ریسپانسیبلیټي، سی وي مې د 11، دا د 22، تذکره د 23، یوزز لیف 40 او کومنټ مې د 15. نو زموږ او ستاسې فارم انټري ته څنګه شو آماده شو. مثلا راځو دلته یو سیو ورته وایو، اوس دلته ورته هوم پیج ویو کلیک کوو، دلته انټري ورکړو، دا اتومات خپله نمبر اخلي. دلته فرض مثال د هغې نمبر مطابق موږ او تاسې یو آی ډي نمبر ټاکو، مثلا یې کمپنۍ نوم ده حمزه ډش 2026 ډش 001، ځکه دا اول کارمند ده. البته دلته مخکې انټریانې خوړلي دي نو هغه موږ نه مثلا د اټو نمبر یې خوړلی ده، نو دا فرض مثال څلورم کارمند موږ وټاکو. صحیح ده. نو دلته مثلا نوم یې ده حمزه، پلار نوم یې مثلا نیازی
او grandfather هم یو ځای او فرض مثال ډیټا بیټ دلته کلیک کوئ همغه کال مثلا انتخابوي فرض مثال 2025 د اګست 5 جنډر هلته موږ او تاسو کامبو باکس ورکړی نو میل یا فیمیل تذکرې نمبر مثلا 1490-0 او 01 مثلا -سوچي او کنټري مثلا دلته کولی شئ افغانستان ولیکئ که بل هیواد یې بل ولیکئ ځکه انډو کې کیدای شي کوم خارجي هم وي ولایت فرض مثال لغمان لیکئ او ډسټرکټ مثلا الینګار او بلو فرض مثال ORH مثبت ORH مثبت رقم چې لیکي یا مثبت ORH داسې یو شی لیکي او چې ته ټاپ بټنه کلیک کړې خپله دلته ګور راځي ایجوکیشن ګریډ لیکي ماسټر ده پی ایچ ډي لري مثلا 12 پاس ده کوم هیواد کې زده کړې کړي افغانستان ده یونیورسټي مثلا دلته به یو شی ورسره اضافه کړو یونیورسټي سلش مثلا سکول فرض مثال حمزه او فیکولټي مثلا که چېرته یونیورسټي نه لري ځکه 12 پاس یې نه لري نو که چېرته دلته موږ تاسو هغه ورکړو بچلر ورکړو افغانستان یونیورسټي مثلا کاردان او فیکولټي مثلا کمپیوټر ساینس او ډپارټمنټ فرض مثال سافټ ویر انجینرینګ کوم کال کې شروع کړی 2015 کوم کال کې ختم شوی مثلا 2019 څلور کاله 15 کاله 2020 دلته دا ایجوکیشن برخه شو دلته مثلا د اداره کې چې کار کوي پوزیشن یې څه ده مثلا اډمین اسسټانټ ده کوم ډپارټمنټ کې ده اډمین اسسټانټ ایچ آر فاینانس او چیف ایگزیکټیو مربوط ده سٹارټ ډیټ کله وظیفه مثلا شروع کړې ده فرض مثال مارچ په اول باندې ده او ان قرارداد یې څه وخت ده مثلا دسمبر 11 پورې 2016 ډیوټي سټیشن یې چېرته ده کابل کې ده همدارنګه راځو دلته فرض مثال عکس وراچو انزرټ ابجکټیو مخکې مې درته وویله چې عکس باید سټریچ انتخاب شي او ترڅنګ پي ان جي باید عکس وي مثلا دغه عکس زه رااخلم عکس مې دلته واچو د ده مهر څونه ده مثلا 350 USD ده دې نه لاندې راغلو تلیفون شمیرې څو ده 0 مثلا په دغه شکل ایمیل ادرس چې ده info@hamza.org مثلا ادرس چیرته ده مثلا احمد شاه بابا میره پی ډي نمبر 12 کابل افغانستان ورک ایکسپیرینس مثلا ساینس 2010-20 مثلا 15 worked as a database manager with Tech همداسې مثلا بل په دغه شکل رالیکي دا duties and responsibilities د admin assistant دي وسیله وظایف چې دي مثلا اول arrangement of meetings مثلا دوم کار چې کې conducting یا arranging of meetings مثلا preparing travel documents of staff همداسې مثلا هر سلای وظایف چې دي هغه دلته انټري کوو په دې ځای کې رایټ کلیک کوو فرض مثال انزرټ ورته وایو هغه کومه سی وي چې ده موږ سره
هغه فرض مثال راخلو لکه دغه یو سی وي ده اټچ کوئ. همداسې کوم قرارداد چې امضا کړی هغه راخلو، همداسې تذکیره انټري کوو. دا البته د لیف برخه ده. مثلا که چېرته د لیف اخیستلو په دې به بیا موږ او تاسو فکر وکړو که هو دا به له دې ځای نه لرې کړو دا د لیف برخه، او دا به خپله یو جدا لیف فارم جوړ کړو او هغلته به دا تنظیم کړو. نو ښه خبره دا ده چې دا د لیف برخه له دې ځای نه حذف کړو او خپله په اړونده مربوطه برخه کې به په دې باندې څنګه وکړو، کار به وکړو. ښه نو بیرته راغلم ویو ته، هغه لیف برخه مې ډیلیټ کړله. په دغه شکل دلته مثلا کومنډ ده، مثلا د کومې وارډ اخیستی هغه مې انټري کوو. نو دلته دغه سیف بټن کېکاږو، دا ډیټا څنګه شوه سیف شوه. مثلا بل ریکارډ ته راځو، بل ریکارډ کې مثلا ورکوو حمزه ډش 2026 دا یې د پیج نمبر شو 00 مثلا 15. نوم چې چارج شوي اجمل، فادر نیم ایمل، ګرین فادر نیم مثلا احمد، ډیټا بیت په دغه شکل باندې دا هم څنګه کوو انټري کوو. نو دلته دا بټن اوس کار نه کوي، موږ او تاسو بالاخره سبا ته په پاسورډ باندې کار وکړو چې څنګه موږ او تاسو ډیټا بیس ته پاسورډ جوړ کړو. د پاسورډ فارم راشي، بیا هغې نه باید دا فارم وباسي، دا چې کله انټري وکړله دا به ټیبل ته لاړ شي او د دې نه موږ او تاسې د کوډینګ په دې سره فارمونه بټنې وصل کوو، د سلري فارمونه وصل کوو، یو بل ټیبل هم جوړېږي. نو ورو ورو به همداسې مخې ته ځو. مننه.